او ستره امپراتوري د فارس کوروش کبیر د هغې بنیاد کېښود او د کوروش کبیر په اړه باندې نن موږ غواړو ویډیو جوړه کړو. سلام، زه جهانګیر خان یم. نن تاسو د موږ په دغه ویډیو په دغه اپیزود کې تاسو کولی شئ د کوروش د نړۍ تر ټولو اوله لومړنۍ غټه او ستره امپراتوري کوروش کبیر د هغې نهاد کېښود له مادیانو وروسته هغه راغی او هغه هم د دې بنیاد کېښود. کله چې مادیانو پاچا او هغسې کله اخرنی پاچا یا هغې ولور وله هغسې بعضې خوبونه ولیدل او هغې په خپل نظر کې ولیدل چې خوبونه یې ولیدل او یې د سیستمات او د خپلو پیشنګویانو ته وړاندې کړ. نو هغه ته بعضې پیشنګویانو چې په روان وخت کې به ایتا یو لمسی اوسېږي او ایتا ټوله امپراتوري به له منځه یوسي. نو په دې وخت کې د خپله خوښه وکړله چې خپله لور د اخمینیانو د دوی هغه ته ورکړي او انشان ښار خلکو ته ورکړي چې دې امپراتوري دومره قوي نه وله. نن به موږ راسو تاسو ته به د کوروش کبیر په هغه باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړو او موږ سره د ویډیو تر پایه پاتې شئ. راځئ چې ځو ویډیو ته. په شپږمه پیړۍ مخکې له میلاد یو هوښیار او نه ستړی کېدونکی فارسي پاچا کوروش دویم په بېرحمۍ سره د نږدې ختیځ 3 لوی ځواکونه ونیول او د اخمینیانو امپراتورۍ له تأسیس کړه. د امپراتورۍ له مدیترانې سمندر څخه تر سند پورې پراخه وه چې دا یې د نړۍ تر ټولو لویه امپراتوري کړه. د پراخو ځمکو چلن کولو وړتیا هغه ته د کوروش لوی لقب ورکړ. کوروش لوی شاوخوا 600 کاله مخکې له میلاد په پخوانی فارس د انشان د پاچا کمبایسس اول او د مادیانو د ملکې ماندانا څخه زیږېدلی و. د کوروش مور او پلار د اخمینیانو له کورنۍ څخه و چې دوی د دې کورنۍ د افسانوي بنسټګر پاچا اخمینس له نسل څخه و چا چې د 8مې پیړۍ په وروستیو کې د انشان ښار واکمني کوله. کوروش د خپل پلرنی نیکه په نوم نومول شوی و چې هغه یې کوروش دویم کړ. د هغه دودیز فارس نوم کوروش و چې معنی لمر ده په فارس کلتور کې د عبادت شوي آسماني جسم په درناوی. د 5مې پیړۍ د یوناني تاریخ پوه هیرودوت په وینا د کوروش مورنی نیکه د مادیانو امپراتورۍ واکمن پاچا استیاکس د خپل لمسي له زیږون څخه مخکې خوب ولیده چې اوبه د هغه د امیندواره لور ماندانا له رحم څخه راوتلي او ټول سلطنت یې ډوب کړ. د هغه د مشاورینو شورا د خوب یو پیشګویي وګڼله چې لمسی به یې یو ورځ د واکمن په توګه له واکه وغورځوي. د مخنیوي لپاره استیاکس پریکړه وکړه چې ماندانا د انشان له پاچا کمبایس اول سره واده کړي. په دې باور چې داسې یو ضعیف او نامهم پاچا زوی نشي کولی هغه په واکمنۍ کې ځای په ځای کړي. په بل خوب کې استیاکس ولیدل چې د هغه امپراتورۍ له انګورو ډکه ده چې د ماندانا له رحم څخه راټوکېدلي دي. کار استیاکس ډیر پارانوئید یعنې ښکېلاک کړ چې هغه یې وهڅاوه چې خپل تر ټولو زړور جنرال هرپاګوس ته امر وکړي چې ماشوم د زیږون پر مهال ووژني. هرپاګوس چې د داسې یو ناوړه عمل ترسره کولو توان نه لري په خپلو رمې ساتونکي څخه یې ورته میترایدس امر وکړ چې د هغه پر ځای کوچنی ماشوم ووژني. هرپاګوس بې خبره و. د میترایدس میرمنې یوازې خپل ماشوم د زیږون پر مهال لاس ورکړ. نو دې زوجې پریکړه وکړه چې له دې فرصت څخه په پټه توګه د کوروش د منل او روزلو لپاره کار واخلي. کله چې کوروش یوازې 10 کلن و هغه د خپل نیکه پاچا استیاک پام ځان ته راواړو. وروسته له هغې چې ویل کېږي د یو اشراف زاده زوی یې ووهه چې د ماشومانو د لوبې په ترڅ کې د پاچا او محکمه په نوم د هغه له امر څخه سرغاړونه کړې وه. کوروش او د هغه منلی پلار میترایدس د پاچا استیاکس لخوا د اشرف زاده د زوی د ټپي کولو جرم ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شول. په رسېدو سره میترایدس د یوې لسیزې مخکې د هرپاګوس د فریب او د کوروش په پټه روزنې اعتراف وکړ ځکه چې کوروش د پاچا او محکمه په نوم لوبې کې کشف شو او د استیاکس مشاورین په دې باور وو چې د هغه پیغمبرانه خوب چې یو هلک به په یو ورځ پاچا شي واقعا رښتیا شوی و. نو کوروش ته اجازه ورکړل شوه چې د انشان ښار ته د خپلو والدینو سره راستون شي. د هغه له امر څخه د سرغړونې په بدل کې چې کوروش یې د ماشوم په توګه وژلی و. استیاکس د هرپاګوس 14 کلن زوی چې په کوچنیو ټوټو وویشت جوش یې کړ. وروسته او د خوړلو لپاره یې چمتو کړ. بیا یې هرپاګوس یوې لویې میلمستیا ته وبلله چېرته چې د هغه په ناپوهۍ سره خپل زوی وخوړ. کله چې د زوی سر، لاسونه او پښې په یو طبقه کې وړاندې شول هرپاګوس په آرامۍ سره ځواب ورکړ او ویې ویل هر څه چې زما پاچا کوي زه پرې خوښ یم. هرپاګوس د خپل زوی پاتې شونې راټولې کړې په کور کې خښې کړې او د غچ اخیستلو پلان یې پیل کړ.
د خپل پلار کمبایسیس اول لمړني وروسته په 1559 قبل میلاد کې کوروش د انشان نوی پاچا شو. د ډېرې محلي پاچاهانو په څېر کوروش د مادیان امپراتورۍ ته وفادار و چې لا هم د هغه د نیکه استیاکس لخوا اداره کېده. ژر تر ژره دښمنۍ پیل شوې چې استیاکس یې وهڅاوه چې خپل پوځ د هارپاګوس په مشرۍ د خپل مسیح د برید لپاره په 1553 قبل المیلاد کې واستوي. استیاکس یې بې خبره و. دا هارپاګوس و چې کوروش یې وهڅاوه چې د خپل نیکه په وړاندې بغاوت وکړي. هارپاګوس له دې فرصت څخه کار واخیست ترڅو د استیاکس څخه د خپل زوی د وژلو په بدل کې غچ واخلي او خپل پوځ یې د کوروش خواته منشق یعنی لیکت کړ. د 3 کلونو وحشتناکې جګړې هغه وخت پای ته ورسېده کله چې کوروش د مادیانو امپراتورۍ پلازمینه اکباتانا ونیوله او د هغې نوی واکمن شو. د مادیانو ډېرې تابع هېوادونو د راضي کولو لپاره کوروش د خپل نیکه ژوند وژغوره او موافقه یې وکړه چې له لور یې واده وکړي. له دې وړاندې کوروش لا د مخه له یوې فارسي اشرفۍ کاساندانا سره واده کړی و او ویل کېږي چې دواړه په لیونۍ توګه مینه درلوده او 2 زامن او 3 لوڼې یې درلودې. د سیاسي موخو لپاره کوروش به پاتې ژوند کې نورې مېرمنې هم واده کړي. د استیاکس له واکه غورځېدو سره کوروش خپل پام د پارسیس د اخمینیانو 2 ګونې سلطنتونو پاسارګرد او انشان د یو ځای کولو ته واړاوه. د کوروش لخوا د مادیانو او پارسیس فتحو د اخمینیانو امپراتورۍ چې لومړنۍ فارسي امپراتورۍ په نوم هم وپېژندل شوه. د لیدیا پاچا کوروسوس هڅه وکړه چې په ختیځ کې له بې ثباتۍ څخه د خپلو سیمو پراخولو ګټه واخلي. هغه د ډیلفي اوراکل سره تر مشورې وروسته دې کار ته لیواله شو. چا چې پاچا ته خبر ورکړ چې که هغه کوروش ته برید وکړي چې له یوه لویه امپراتوري به ویجاړه کړي او اوراګل له پیشګویي څخه په هڅونې سره کوروسوس خپل پوځ کاپادوکیا ته چې د فارس په خاوره کې یوه سیمه وه حرکت ورکړ. دا په 1540 قبل میلاد د مارچ کې د پیتریا جګړې لامل شو چې پکې د لیدیا یرغل ځواکونه د کوروش او د هغه د فارسي پوځ سره په یوه پرانیستې جګړه کې مخامخ شول. جګړه په یوې پایلې پای ته ورسېده چېرته چې د دواړو خواو ته درانه طرفات واوښتل. کوروسوس او د هغه پوځ د لیدیا په لازمینې ساردیس ته شا تګ وکړ چې له سپارټا، مصر او بابل څخه د متحدینو د رسېدو په تمه و. هغه تمه درلوده چې د ژمي راتګ به په کوروش له جګړې څخه منصرف کړي. په هر صورت فارسي پاچا غیر دودیزه پرېکړه وکړه چې خپل پوځ د 1540 قبل المیلاد ډسمبر کې د لیدیا تیمیرا ښار ته ولېږدوي چېرته چې د هغه 2 چنده لوی ځواک سره مخامخ شو. هارپاګوس ولیده چې د لیدیا آسونه د اوښانو له لید او بوی څخه ویره لري. نو کوروش ته یې مشوره ورکړه چې خپل غشي ویشتونکي د حیواناتو سره راچاپیر کړي. کار د لیدیا د سپرو یعنی سپاره پوځ ماموریت په بشپړ ډول ګډ وډ کړي چې فارسي غشي ویشتونکو ته اجازه ورکړه چې په خپلو دښمنانو کې ګډوډي رامنځته کړي. کوروش په 1540 قبل میلاد کې د لیدیا په لازمینې ساردیس محاصره کړه او د 14 ورځو جګړې وروسته هغه ښار ونیوه. پاچا کوروسوس په هغه وخت کې د نړۍ تر ټولو شتمن سړی و او د هغه له نوم څخه د کوروسوس په څېر شتمن عصري بیان راووته. د هغه پراخه شتمنۍ په دې حقیقت کې څرګنده شوه چې فارسیانو سمدلاسه د لیدیا له فتح وروسته سره زر د خپل اساسي اسعارو په توګه کارول پیل کړل. تشیر ځینې روایتونه په ګوته کوي چې کوروسوس ژوندی سوځول شوی و په داسې حال کې چې د نورو داسې انګیرله چې د هغه د کوروش مشاورو سره یو ځای شو. فارسي پاچا د مختلفو مشاورینو پر راټولولو خوښ و، حتی هغه کسان چې هغه یې پوپا د دښمنانو په توګه ګڼل. په دې اړه کوروش یو ځل وویل موږ له خپلو غلطیو سره خپل ځان سره مینه لرو او موږ باید د خپلو ملګرو سره هم همداسې مینه ولرو. ټول انسانان نیمګړتیاوې لري او څوک چې بې عیبه ملګری لټوي هېڅکله به هغه څه ونه مومي چې لټوي. کله چې کوروش یو لیدیایي پکتیس ته امر وکړ چې د کوروسوس شتمني فارس ته راوړي، پکتیس پر ځای یې سره زر د مزدورانو استخدام او د پاڅون د راپورته کولو لپاره وکارول. فارسي پاچا د پکتیس پاڅون په چټکۍ سره وځاپه او د خپل واک په ټینګار سره په اسانۍ سره ټوله اناتولیا تابع کړه. کوروش امر وکړ چې پکتیس ورته ژوندی راوړل شي، خو د خاین وروستی برخلیک لا هم نامعلوم دی. په داسې حال کې چې څو سلطنتونو یې بې ګټې مقاومت وکړ، نور په خپله خوښه فارسي واکمنۍ ته تسلیم شول. وروستیو ولیدل چې کوروش نه یوازې لوی پاچا استیاک ته ماتې ورکړه، بلکې دا یې هم ولیدل چې هغه څنګه له خپلو رعیتو سره په عدل او درناوي چلند کوي. فارسي پاچا یو ځل وویل کله چې زه کولی شم د ازادۍ د ازادونکي په توګه عمل وکړم، وقار او شتمنۍ دا درې سره یو ځای د انسانیت تر ټولو لویه خوښي جوړوي. که تاسو دا درې خپل
خلکو ته په میراث پرېږدئ ستاسو مینه به هېڅکله ونه مري. په هر حال عام 1540 قبل المیلاد کوروش په بریالیتوب سره د بین النهرین په ختیځ کې د ایلام سلطنت او د هغې پلازمینه سوسا ونیوله چې د هغه د امپراتورۍ سرحدونه د نوي بابلي امپراتورۍ تر دروازې پورې ورسول. په دې وخت کې د پاچا نابونیدوس په بابل کې واکمني کوله چا چې د کودتا له لارې واک نیولی و. د واک او د واک نیول نابونیدوس د بابلي خلکو په منځ کې خورا غیر مشهور کړ ځکه چې دوی ولیدل چې هغه د ښار اصلي خدای مردوخ غوسه کړی و او دوی فارسي پاچا ته د یو احتمالي ازادونکي په سترګه کتل. په 1539 قبل میلاد کې کوروش بابلي پوځ ته په اوپیس جګړه کې په پرېکنده توګه ماتې ورکړه او څو ورځې وروسته یې بابل ونیو چې په هغه وخت کې د نړۍ تر ټولو لوی ښار ګڼل کېده. هغه دا کار د بابل په 1530 فوټه لوړ دفاعي دیوالونو د محاصره کولو لپاره د یو ماهرانه ستراتیژۍ په کارولو سره ترسره کړ چې د فرات سیند له خوا تغذیه شوی ژور خندق سره محاصره شوی و. کوروش امر وکړ چې سیند یې نږدې کانال ته واړوي چې د خپلو ځواکونو ته یې اجازه ورکړه چې په کمو اوبو کې تیر شي او د شپې په پټه ښار ته ننوځي. نابونیدوس په چټکۍ سره د ښار له بریالۍ محاصرې وروسته تسلیم شو چې هغه د بابل وروستی خپلواک پاچا کړ او د زرګونو کلونو سومري اکادي واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. د بابل سقوط په یو بابلي متن کې په نښه شوی دی چې نابونیدوس د کرونیکل په نوم په یوه خټګین تخته کې کېښودل شوی دی. ځینې پوهان د بابلي مردوخ پادریانو د تبلیغاتي کار په توګه ګڼي ترڅو پاچا نابونیدوس د سپوږمۍ د خدای سین د نامشهور عبادت د تأسیس هڅه کوله وروسته بدنام کړي. د بابل له پراخې فتحې وروسته فارسي پاچا اعلان وکړ زه کوروش یم د کائنات پاچا لوی پاچا ځواکمن پاچا د بابل پاچا د سومر او اکاد پاچا د نړۍ تر 4 برخو پاچا. که څه هم کوروش پر ځمکه تر ټولو ځواکمن سړی شو خو په ټول ژوند کې لوړه کچه عاجزي وساتله او هیڅکله اجازه ورنکړه چې په خپله نیکه خوی خراب کړي. هغه یو ځل وویل زما په تجربه کې داسې نارینه وموندل سخت دي چې نیکمرغي ته په عاجزۍ او مهربانۍ ځواک ووایي. د هغو ځواب چې په زړورتیا سره له مصیبتونو سره مخ کیږي. د بابل له نیولو وروسته فارسي پاچا یو فرمان صادر کړی چې په یوې هنري ټوټه کې ثبت شوی چې د کوروش سلنډر په نوم پیژندل کیږي چې یو پوهانو یې په تاریخ کې د لومړنۍ بشري حقونو منشور په توګه ستاینه کړې ده. د کوروش سلنډر د معبدونو او د مذهبي اعمالو د بیا رغولو امر وکړ او همدارنګه ټولو بې ځایه شویو یهودانو ته اجازه ورکړه چې خپلو وطنونو ته راستون شي. دا مشهوره پالیسي د عبراني مقدس کتاب په اشعیا او عزرا کتابونو کې ذکر شوی او د یهودي خلکو ازادي مستند کړي چې نیمه پیړۍ وړاندې د نبوخذ لخوا تبعید شوی و. د 8مې پیړۍ قبل المیلاد کوروش ته د مسیح یا د خدای مسح شوی نوم ورکړ او د هغې د کوروش د شخصي مذهبي باورونو په اړه ډیر معلومات نشته خو باور کیږي چې هغه یو متدین زرتشتي و. زرتشتیزم د فارس پخوانی توحیدي دین دی چې د اهورامزدا په نوم د خدای عبادت کوي. دا عقیده د زرتشت په نوم د یو مذهبي اصلاح کوونکي لخوا د میلاد څخه 4مه پیړۍ مخکې تأسیس شوه. دا په نړۍ کې له یو پخوانیو دینونو څخه دی او د یهودیت، مسیحیت او اسلام په پرمختګ یې اغیزه کړې ده. کوروش په جنگي ډګر کې او له هغه څخه بهر د ډیرو پرمختللو ستراتیژیو څارنه او اداره کوله. تر ټولو مشهوره د امورټیلزم تأسیس شوه چې د غوره سرتیرو یوه ډله وه او په جګړه کې د درنو پیاده واحدونو او د فارسي پاچا د شخصي ساتونکو په توګه 2 اړخیز رول لوباوه. د امورټیلزم غوره روزنې او وسلو دوی ماهر جنګیالي جوړ کړي وو چې د دوی د دښمنانو لخوا خورا ویره کېدله. امورټیلزم لقب له داسې پالیسۍ څخه راځي چې سرتیري تل 100,000 کسان په ځواک کې پاتې شوي چې دا د ټپي کېدو، ناروغۍ یا مړینې وروسته سمدستي د جنګیالي پر ځای کولو سره ترلاسه کېده. د هغو خلکو کلتورونه او دودونه له منځه وړلو پر ځای چې هغه یې فتح کړل، کوروش هڅه وکړه چې له دوی څخه زده کړي او د دوی پالیسۍ، جامې او سیسټمونه یې ومنل. د کوروش امپراتورۍ 4 پلازمینې درلودې: پاسارګاد، اکباتانه، بابل او سوسا چې هر یو د حکومت یوه کچه خودمختارین درلوده. په داسې حال کې چې لا هم فارسي واکمن ته وفادار و. د امپراتورۍ سیمې په 26 ولایتونو ویشل شوې وې چې د سترپیزم په نوم پیژندل کېدې چې د سترپ یې د یو ډول والي په توګه و. دولت منشیان او جنرالان د ولایتونو په دننه کې د ادارې او نظم ساتلو کې مرستې لپاره ټاکل شوي وو.
دې سیستم دومره ښه کار وکړ چې وروستیو واکمنانو لخوا یې منل شوی بشمول الکساندر مقدونیان چې 2 پیړۍ وروسته یې فارس فتح کړ. کوروش هغه شتمنۍ وکاروله چې له خپلو فتوحاتو څخه یې راټوله کړې وه تر څو ډېرې ودانیزو پروژو او کمپاینونو ته تمویل ورکړي. دې له کار څخه اجازه ورکړه چې په ټوله امپراتورۍ کې مالیات کم کړي چې دا یې د خپلو رعیتو په منځ کې خورا مشهور کړ. لکه څنګه چې هغه یو ځل وویل بریالیتوب تل ډېر سخاوت ته اړتیا لري که څه هم ډېر خلک چې د خپل غرور په تیارو کې له لاسه ورکوي دا د ډېر لالچ لپاره یو فرصت ګڼي. د شتمنۍ راټولولو په خپله هدف نه دی بلکې یوازې د امپراتورۍ جوړولو وسیله ده. شتمنۍ به اوس موږ ته یوازې د نوي ملګرو پیدا کولو وسیله وي. دا په دقیق ډول نامعلوم دی چې کوروش لوی څنګه مړ شو خو هیرودوت ادعا کوي چې فارسي پاچا ماساغیتا په نوم د یوې بدوۍ قبیلې لخوا خپل پای ته ورسېد. کوروش د ماساغیتا حاکم ملکې تومیرس ته د واده وړاندیز وکړ چې په دې وروستیو کې کونډه شوې وه. هر صورت تومیرس د واده وړاندیز رد کړ او فارسي پاچا ته خبرداری ورکړ چې سمدستي له خپلو سیمو څخه ووځي. کوروش دا کار نه غوښتل نو هغه پریکړه وکړه چې د ملکې او د هغې له بې ځایه جنګیالیو سره جګړه وکړي. په دې پوهېدو سره چې ماساغیتا د الکول له مستو اغېزو څخه خبره نه و کوروش په هوښیارۍ سره خپل ضعیف سرتېري د ډېرو شرابو سره یو ځای پر ځای کړل په داسې حال کې چې هغه له خپلو خورا ځواکمنو کسانو سره پټ شو. ماساغیتا تومیرس د یوازینۍ زوی په مشرۍ کمزوری فارسي سرتېری له منځه یوړل. کله چې دوی شراب څښل پیل کړل کوروش په مستو ماساغیتا جنګیالیو برید وکړ او په پایله کې ووژل. د ملکې زوی ونیول شو او بالاخره یې ځان وژنه وکړه چې دا د تومیرس قهر راوپاروه. بیا جنګي ملکې کوروش سره له خپل پوځ سره مقابله وکړه او په پای کې یې د هغه ځواکونو ته ماتې ورکړه او پاچا یې په 1513 قبل المیلاد ډسمبر کې وواژه. ویل کېږي چې تومیرس د کوروش سر پرې کړ او په وینو کې ډوب کړ. په مسخره یې ویل له خپلو وینو څخه وڅښه. وروسته له هغه چې فارسیانو ته اجازه ورکړل شوه چې د خپل پاچا جسد راټول کړي کوروش په پلازمینې پاسارګاد کې ښخ شو چې د هغه د خوښې باغونو لخوا محاصره و او په یوه سرو زرو تابوت کې د خزانې له یوې مجموعې سره ښخ شو. د هغه په قبر باندې کښل شوی لیکنې وایي ته چې څوک یې او له کومه راغلی یې ځکه زه پوهېږم چې ته به راشې زه کوروش یم چا چې فارسیانو ته امپراتوري وګټله نو پر دې ځمکه چې زما هډوکي پوښي حسادت مه کوه. د هغه په قبر کې قیمتي شیان د الکساندر مقدوني لخوا د فارس له فتح وروسته په ګډوډۍ کې لوټ شول. مقدوني پاچا د کوروش قبر د بیا رغولو لپاره ډېرې هڅې وکړې چې تر نن ورځې پورې ولاړ دی سره له دې چې د پیړیو په اوږدو کې په سیمه کې بې شمېره جګړې شوي دي. د الکساندر د کوروش ډېر لوی مینوال و چې ډیری یې د زینوفون فارسي پاچا په ژوند لیک چې د سیروپیدیا په نوم پیژندل کېږي او معنی د کوروش تعلیم ده. یوناني فیلسوف د فارسي پاچا ستاینه وکړه او ویل کله هغه خپل رعیتو ته درناوی کاوه او داسې پاملرنه کوله لکه خپل اولاد وي او دوی په بدل کې کوروش ته د پلار په څیر درناوی کاوه. کوروش لوی ډېر وختونه د فلسفې پاچا په توګه تشریح کېږي او د لرغونې نړۍ هغه د مثالي مشر په توګه لیدل. هغه یو ځل وویل لنډوالی د مشرۍ روح د ډېرې خبرې د مشر له لورې د ناامیدۍ په ګوته کوي. لنډه پرېږنده او مستقیم خبرې وکړئ او خپلې غوښتنې په داسې طبیعي منطق کې تنظیم کړئ چې هیڅوک اعتراض ونه کړي. بیا د نه ستړي کېدونکي عزم او بېساري مهرباني له لارې پر مخ لاړ شئ او د نه ستړي کېدونکي عزم او بېساري مهرباني له لارې کوروش لوی لومړنۍ فارسي امپراتوري تأسیس کړه او ځان یې په تاریخ کې له یو خورا اغېزناکو لرغونو شخصیتونو څخه وکړ. دا خو موږ د خاص د کوروش د امپراتوري په اړه باندې معلومات ورکوو. پر روانو کې چې د امپراتورۍ نه بیا وروسته څوک راغی داسې کله اسکندر مقدوني د امپراتوري فتح کړله نو دې په اړه باندې به هم موږ تاسو ته ویډیو جوړ کړو. نو دلته به ډېر هیوادوال وایي چې ته ولې د احمدشاه بابا یا د هند یا د پاکستان او همدارنګه د نورو هیوادو په اړه باندې ولې ویډیوګانې نه جوړوې. نو زه به تاسو ته په هر را روانې ویډیو کې به زه تاسو ته همداسې ورو راځم او همداسې به ورلنډېږو. د احمدشاه بابا بیوګرافي به موږ تاسو ته ټوله دلته ووایو او هغسې څومره جګړې کړې ټولې جګړې به موږ تاسو ته دلته تشریح کړو. خو لږ وخت به ونیسي او نو موږ اوس راغلو تاسو ته موږ کوروش او بیا وروسته اسکندر مقدوني چې له ده نه راغی نو هغه به موږ تاسو ته ټول بیا دلته وار په وار سره ووایو.